أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان الذي پاک د رب الذي آغرب اسرا بعبده خپل بندې په سفر باندې واخس لیلم پشپکی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یعنی مسجد حرام نه یعنی د کعبه شریفه نه مسجد اقصى د یروشلم طرف ته. الذي بارکنا آغا جای یعنی یروشلم مسجد اقصى آغا جماعت آغا مسجد دسی بارکنا حوله دیغه ماحول مو با برکت کړی لنوریه من آیاتنا سی مو خپل بنده ته وخو خپل نشانیانی انه هو السميع البصير بشک تا هی رب سیده هغه هی اوري هر شی او بصیر هر شی ویني. د معراج سفر الله تعالی په دې کې خو ولې دی وحی سي په دغه صورت کې خو ولې د سوره اسراء کې زمینی سفر سکم ده او آسمانی سکم سفر د معراج هغه په سوره نجم کې خو ولې دا به بیا ان شاء الله د مبارک مکمل یو حدیث ده چې محمد سلام په شپه کې د واخ جبرائیل علیه السلام ورته راغی شارټ کټ کې که زه درته بیان کوم تاسو ته نو هغه د ورته راغی جبرائیل علیه السلام سپینو جامو کې د انسان په شکل کې د راواخیست د مکې خوا سره دغلته قیام یې کړی نو د راوست اول مسجد حرام ته راوست چیرې د مقام ابراهیم د دې غجې خوا ته راوست دې غجې نه سپین براق سی او پیغه باندې یو حیوان او پیغه باندې کېنو د سفر شروع سو زمینی نو د مسجد الاقصی ته ورساو. هغه ته ټول انبیا چې کوم دغه ارواح الله تعالی را کته کړی وي او یو ټول ته محمد سلام جمع ورکړ. نوح علیه السلام، موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام د ټول انبیا، عیسی علیه السلام دغه نه بعد اسنټی کو یعنی اسمانو سفر بیا شروع شو. دغه نه جبرائیل علیه السلام ورسره نو په اول اسمان باندې څنګه ستاسو ته معلومات په اول اسمان باندې آدم علیه السلام سره ملاقات وکړو. دوم اسمان کې حضرت عیسی علیه السلام او د یحیی علیه السلام سره ملاقات وکړو. دریم اسمان باندې یوسف علیه السلام سره ملاقات وکړو. څلورم اسمان باندې ادریس علیه السلام سره ملاقات وکړو. پنځم اسمان باندې هارون علیه السلام سره ملاقات وکړو. شپږم باندې د موسی علیه السلام او په اووم اسمان کې ابراهیم علیه السلام. دغه نه بعد بیا د جبرائیل علیه السلام مخ ته نه در سره تللی ورته ویلي په حدیث کې راځي مخ ته بیا دی د الله تعالی نشانیان یې ولیدلې. انشاءالله به په سوره نجم کې موږ بیا د حدیث مکمل اکسپلینو. نو سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. دلته دا یو مهم الفاظ دي چې مسجد اقصی سیدا الله تعالی بارکنا حوله دیغه ماحول سیدا ډیر بابرکت جوړ کړی. یو بابرکت د دې لحاظ نم د سپیغه کې ټول پیغمبران التم راغلیو او هغه سليمان علیه السلام، داوود علیه السلام دغه نشاط سی ولار سی تاسو موسی علیه السلام په وخت کې دا رقم بنی اسرائیل دغه کې پناه دی پر راغلیو. نو دا ټول واقعیات ممغلي ایکسپلینیشن بدیغه بل دغه بابرکت چې شیدا دغه شاوخوا ته سیدا ډیر زرخیزه علاقه ده د غزه سیده او خپل د فلسطین جریکو چې کوم ښار ده او د فلسطین مکمل د کوم هغه د ټریډینګ روټس دي د تجارت لپاره او د ساحل سمندرم لري یعنی ډیر زرخیز علاقه ده ډیر شنه علاقه ده. نو بابرکت د دې لحاظ نم ده لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. وآتینا موسی الكتاب او موږ موسی علیه السلام ته کتاب ورکو وجعلناه او پیغه کې موږ جوړ کړ ته هدل لبنی اسرائیل هغه هدایت د بنی اسرائیل لپاره. الا تتخذوا من دوني وکیلا هرگز پیغه کې چې هدایت او هرگز جوړ نه کوي د خدای نه علاوه بل کوم یو کارساز بل کوم یو وکیل. دې کې مهم شی دا صورت سیده د دې لګ ایکسپلینیشن زه په مخ کې نه وکم چې بیا مخ ته ان شاء الله موږ لاړ سو. د دې صورت اوله رکوع او آخري رکوع ډیر معتبر او ډیر جامع هغه ده او په دې کې د باندې د دې صورت دوه نامونه دي، سوره بنی اسرائیل هم نام ده، سوره اسراء هم د دې نام ده. په دې کې د بنی اسرائیل احوال بیان کړي دي او د دې نه په مخ کې چې دا آیتونه مخ ته موږ وایو اول د بنی اسرائیل لږ نقشه تاسو ته بیانوم بیا مخ ته د آیتونه وایو
او په نن سبا کې دا څه کارآمد ده. نو موږ باید تفکر په خپل هم وکړو، تاسې خپل هم کوشش وکړئ چې دې درس تاسې ووایي. نو وآتینا موسی الکتاب وجعلنا هدى لبني اسرائیل الا تتخذوا من دوني وکیلا. نو موسی علیه السلام ته موږ کتاب ورکړو چې په هغه کې موږ هغه کتاب یعنی تورات موږ هدایت جوړ کړی دی بني اسرائیل. بني اسرائیل معنا د یعقوب علیه السلام اولاد. هغه چې 12 زمنو په هغه کې یو بنیامین یو یوسف علیه السلام لس دانې د نور زمنو په هغه کې دی مصر زوی نامې سو يهودي او نو دا 12 قبیلې به د دې سیاغ سوي. سوره یوسف کې موږ ویلم د دې درس. نو الله تتخذوا من دوني وکیلا دی الله تعالی نه علاوه سی بلکم الہ تاسي بلکم کارساز جوړ نه کړه. وکیل لفظ ته تاسي خو غور وکړه. يهودي بني اسرائیل تم دا درس ورکول سویو د موسی علیه السلام په ذریعہ باندې په تورات کې چې ګوره دی خدای نه علاوه جوړ نه کوي بلکم یو کارساز. کارساز نه مراد شی ده یعنی ته خپل پناه سیدی چانه غواړي یا خپل کارساز ته یې شي هر دا د ما مدد کولای شي دا د خدای نه علاوه څوک جوړ نه کوي. تاسو الله تتخذوا من دوني وکیلا. دا شی سیم انسان کا بس موږ مسلمان امت سیو موږ خپل ځانو باندې کلاګو کو موږ خپل کارساز څوک جوړ کړی دا موږ کارساز سوز هر انسان باید خپل وجدان سره او د ملک په سطح باندې موږ کوم سربراهان دي موږ کوم سیران دي موږ یو کارساز څوک جوړ کړی وکیل خدای جوړ کړی قبل یو څوک جوړ کړی. نو دا ډیر مهم الفاظ دي. یو په دې باندې متوجي سو بل مخته ذریه من حملنا مع نوح تاسې د نوح علیه السلام په اولاده کې یعنی بني اسرائیل تاسې د نوح علیه السلام په اولاده کې د حمل ناس یې په کشتۍ کې دا ټول نسل خپل راغو کو د حیواناتو او د خپل درې زمنو مرسرو. انه كان عبدا شکور بشک هغه ډیر د مو شکر گزار بنده و. وقضینا الى بني اسرائیل او موږ دا شی ولیکل کول په بني اسرائیل دی لپاره فل کتاب په کتاب کې لتفسدن فی الارض چې تاسې به فساد وکړئ په ځمکه کې مرتين 2 واري ولتعلن علوا کبیره او تاسې به ډېر سخت په غټه کبیر هغه کې به سرکشي تاسې وکړئ په ډېره غټه سویه باندې به تاسې سرکشي وکړئ. د دې نه مخکې چې موږ ځو اول زه دا لیک درته تاسو ته ایکسپلین کړم د بني اسرائیل لیک واقعات چې 2 واري دی ته الله تعالی عروج ورکو 2 واري دی ته زوال ورکو چاته بني اسرائیل ته. او دا یاد لرئ دا بني اسرائیل هغه امت ته چې اول سابقه مسلم امت ته ده دغه نه باندې دا محصول کړل او موږ بیا راځو امت محمدي د دینه په مخ کې سابقه امت مسلمانانو چې کوم امت هغه دا بني اسرائیل او د دې لپاره په سوره بقره کې 2 واري راغلی چې فکر مې یا بني اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. ای بني اسرائیل د خدای هغه نعمتونه در یاد کړئ چې تاسې باندې خدای کړی ده او تاسې باندې په ټولو جهان والو باندې تاسې ته فضیلت درکړی ده. او هغه امت بیا چې کله خپل کتاب یې پرېښو تورات یې پرېښو نو الله تعالی د هغو انجام یې څنګه وکړو هغه قرآن د هغه نه ډک ده او موږ تاسې ته واقعات معلوم دي. خو هغه یې اوس معزول کړلو اوس بل یو امت بل نوی امت الله تعالی راوکړو چې امت محمدي ده چې موږ تاسې یو. او دا هم درته ووایم چې مخکې د ایکسپلینیشن نه په مخکې د محمد سلام واضح حدیث ته ای د بني اسرائیل باندې کوم حالات وارد شوي دي ما په امت باندې به هم سیم هغه حالات وارد کېږي. او د بني اسرائیل او د ما د امت دا رقم مثال ده لکه یوه چپلکه د بلې چپلکې یو بوټ د بل بوټ دواړه چې دې سره کې یو رقم کېږي یعنی یوه څپلکه دغه یوه څپلکه دغه دا رقم د بني اسرائیل او د ما د امت مثال دا رقم ده. یعنی په هغو باندې کوم حالات وارد شوي دي کوم عذابونه پرې راغلي د ما په امت باندې ما عذابونه راځي. ولې د ما امت هم چې قرآن پرېږدي د دین شریعت پرېږدي او د الله تعالی د حکمو په خلاف باندې د خپل زندگی تېروي نو په ده باندې ما هغه حالات وارد کېږي سیم لکه بني اسرائیل چې تورات یې پرېښی وو. نو دلته د هغو واقعه بیان کړې ده چې موږ تاسې دپاره چې مسلمانانو دا د کیسو کتاب نه د قرآن په دې باندې ښه ځان پوه کوي. دلته دا شی د بني اسرائیل چې 2 وارې د دوی عروج 2 وارې زوال چې کوم واقعات الله تعالی په یو څو آیتو کې بیان کړی ده د دې چې لپاره چې مسلمانه ته درس ځینې واخلي ته دا رقم ونه کې. بني اسرائیل فضلتکم علی العالمین په ټولو جهان والو باندې موږ تاسې ته فضیلت درکړو. دغه نه بعد الله تعالی بیا داسې معزول کړو داسې ذلیل و خوارې کړلو چې د دې هسټري تاسې ووایئ تاسې ته بیا معلومات چې واقعي ډېر ذلیل و. اوس هغه پرېښول اوس موږ ذلیل و خواري ولې د بني اسرائیل غوندې سیم موږ کتاب پرېښی قرآن و شریعت مو پرېښی
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الفاسقون هم الظالمون. درې وارې دا آیتونه راغلي دي په سوره مائده کې. او دیغه نه به بل ظالم څوک، دیغه نه به بل غټ کافر څوک، دیغه نه به بل غټ فاسق څوک چې د خدای د شریعت په مطابق باندې فیصله دی نه کوي. ومن لم يحكم چې څوک فیصله نه کوي، حکم نه کوي، خپل ژوندۍ دیغه په مطابق نه تیروي، بما انزل الله چې کوم شی الله تعالی نازل کړی دی، فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون. نو هغه هی ظالم دی، هغه هی فاسق دی، هغه هی کافر دی. نور کافر ته چې چاته ویلی کافر دغه د اصل خدای د شریعت په مطابق چې څوک فیصله نه کوي. ډیر مهم ده. په دې کې موږ تاسو ته درس ده او نن سبا چې کوم احوال روان دي په دنیا کې تاسو ته معلومات. میډیا د هر انسان په کور ته نیوز ورغلی ده چې څه واقعیت دي په ماحول باندې په دنیا کې څه واقعیت دي. خاص کر موږ مسلمانان هر چیرې ټکول کیږو، هر چیرې ذلیل و خواري چې شی ده چې موږ قرآن پرېښی، موږ شریعت پرېښی، موږ د دې نه لرې کړلي یو. موږ د دنیا تر شا منډې ویو، دنیا په حلاله باندې پیدا کړه، خو چې د قرآن او د شریعت کوم حکمونه دي هغسې مه پرېږده، کنې د بني اسرائیل غوندې به شکار سي یا تاسې. نو د بني اسرائیل واقعات چې ده د هغه چې کله موسی علیه السلام تقریبا دا د نون نه یعنې تاسې ویلی چې د عیسی علیه السلام نه 1400 کاله په مخکې چې موسی علیه السلام چې کله د فرعون نه یې راخلاص کړلو، شارټکټ یې لږ زه بیانوم تاسې ته. فرعون یې راخلاص کړ، دوی اول ښار ته چې کوم راننوتل جریکو، هغه ښار و اریحا په هغه وخت کې نام، اوس هم په نقشه کې که وګورئ د فلسطین جریکو په نام باندې دا ښار موجود ده. نو چې کله دوی دلته راغلو نو دغلته موسی علیه السلام الله تعالی حکم ورکړو چې تاسې مخ ته چې کوم ځای ده د جریکو کې دغلته مشرکین اوسي، دغو سره جنګ وکړي، خدای به تاسې ته فتح درکړي. نو د بني اسرائیل چې کوم خلک د ده سره و د موسی علیه السلام سره هغو ډایرکټ جواب ورکړو په سورې مائده کې دا راغلی چې موږ خو جنګ نه کوو، ته ودې تا خدای دې ورځه ولاړ سي تاسې جنګ وکړي. نو انکار یې وکړو. نو موسی علیه السلام په دغه اثنا کې یغو خیرام ورته وکړه، په دغه اثنا کې موسی علیه السلام هم لاړ 40 کاله دوی په دغه صحرا کې زندګي دی. نو نوی نسل په دغه 40 کالو کې راجګ شو. هارون علیه السلام هم انتقال اوس هغه هم لاړ. نو نوی نسل چې کوم راجګ شو هغه لږ تکړه و. هغه په هغه وخت کې سمیول په نام باندې د دې کتاب کې هم دا موجود ده، سمیول په نام باندې، یعنې هغه سره هغه پیغمبر خدای کې راجګ و، نبي و. نو هغه طالوت د جالوت چې کوم واقع ده بیا په سوره بقره کې هم راغلی، نو هغه راجګ شو. نو د نوی نسل ورسره ودرېدو، نو جنګ یې وکړو، جریکو ښار یعنې اریحا چې کوم ښار و هغه یې فتح کړه. نو دوی شی وکړلو چې هغه هلته ورغللو. بیا په هغه کې بجای د دې چې یو دولت جوړ کړي، دوی 12 زامن لکه څنګه 12 اولاده د بني اسرائیل د یعقوب علیه السلام سره راغلي، هغه رقم 12 قبیلې کې جوړې کړې، 12 هغه یې کې جوړ کړه، حکومتونه یې کې جوړ کړو. بیا مخته داسې د دې روانو حساب کتاب صحیح روانو، یعنې بیا د وخت سره داود علیه السلام چې بیا راغی، بیا دغه اولاد سلیمان علیه السلام بیا دغه پادشاهي و. د سلیمان علیه السلام هم بیا د داود علیه السلام خلافت دور ته بیا د سلیمان علیه السلام دغه بیا 2 زمن و، دغه 2 زمنو کې تقسیم شو دا ملک په 2 ځای، یو د شمالي طرف ته کې شو چې دغه نام اسرائیل ده او دارالخلافت سامري ده، او یو جنوبي ملک کې جوړ شو چې دغه نام یهودا ده، دارالخلافت یورشلم ده چې مسجد اقصی ده کې، په دې کې هم 2 دانې خلافت جوړ شو. سیم لکه په مسلمانانو کې لکه حضرت بکر صدیق خلافت او بیا د حضرت عمر فاروق خلافت ټول صحیح روانو، بیا د حضرت عثمان او دغه نه بعد حضرت علي خلافت لکه مسلمانانو نو کو تسلیم یې نو کو، امیر معاویه سید د شام او د مصر حکومتونه جدا شول. د دې هم دا رقم د یعقوب د سورة د طالوت خلافت، بیا د سورة داود علیه السلام خلافت دام صحیح روانو، سلیمان علیه السلام خلافت هم صحیح روانو. دا دریم 3 نمبر باندې دغه چې کوم اولاده او په هغه کې بیا تقسیم شو. تقریبا د دې ټول خلافت چې د 100 کاله یې تیر کړی، 90 کاله تقریبا. نو دی تقریبا طالوت علیه السلام خلافت سیو 14 کاله او د داود علیه السلام 40 کاله او د سلیمان علیه السلام 40 کاله خلافت. دغه نه بعد تقریبا 90 جوړیږي. دغه نه بعد نو په دې باندې اول د دې عروج دور ده، دلته دی الله تعالی دوی ته عروج ورکړو. نو په دې کې کوتاهیانې راغلي، په دې کې لکه څنګه چې د مسلمانانو کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه نه بعد او د حضرت معاویه دغه نه بعد اتي خلافت څوکه سره خرابېدو، خلکو کې خرابیانې چې راغلي، وروجانه ملک څوکه په شا باندې خلافت دور ولاړ او جنګونه حساب کتاب سره کې شروع شول.
نو اسلام نه یعنی څومره لرې سللو نو هغومره فتنې کې زیاتې شوې. په دې کې هم دا رقم په دې باندې اول چې بیا کوم د دوی زوال راغی اسیریان چې کوم دي، یعنی په نقشه کې تاسو ګورئ سیریا چې دوی سره نښتې ده. اسیریان کې هغلته یو مشرک قوم و، هغو په دې باندې حمله وکړه. الله تعالی دلته کې بیان کړی ډېر سخت تکړه خلک و، هغه ډېر سخت دی خراب کړلو. یهودیان درخیم، بني اسرائیل درخیم، ولې دوی کتاب پرېښو، تورات یې پرېښو، نو ډېر سخت الله تعالی دوی ته شکست پرې ورکړو. دا تقریبا 800 کاله د مسیح علیه الصلاة والسلام نه په مخکې دا واقع شوي. بیا په دې باندې په دغه وخت کې تقریبا 200 کاله بعد بل د دې یعنی دغه سیم زوال روانو چې په دې باندې 1580 کاله په مخ کې د مسیح علیه الصلاة والسلام د پیدایش نه په مخ کې په دې باندې د عراق چې کوم بادشاه ده نیبوکیډ نظر دغه نام ده، نیبوکیډ نظر، هغه په دې باندې حمله وکړه. هغه بیخي زیات یهودیان 6 لکه یهودیان قتل کړلو او تقریبا 6 لکه قیدیان کړلو. دا د دوی اول عروج سلیمان علیه السلام، د داود علیه السلام، د طالوت او د سلیمان علیه السلام اول زوال د نیبوکیډ نظر د اسیریان په لاسو. بیا د دوی بیا په دوی کې د دوی عروج په دوی باندې راغی. هغه څنګه چې عزیر علیه السلام په دې کې الله تعالی مبعوث کړو. تاسو ته به دغه واقعه معلومه وي په سورې بقره کې 100 کاله هغه ته الله تعالی بیا خوب باندې ویده کړی، بیا یې راجع کړو، بیا هغه دعوت ورکړو. دعوت یې ورکړو دوی بیرته په دې کې چې بل کوم د دوی ښه نسل و هغه راجع سو. نو لمونځ دا حساب کتاب او تورات یې بیرته مضبوط، خذوا ما آتیناکم بقوة، کلک راونیسئ دا کتاب د موږ. نو هغه یې راونیو، کتاب په مطابق باندې فیصله کول. نو په دې کې بیا د دوی عروج راغی او د یو خوا نه د ذوالقرنین چې کوم هغه پرې راغی، د ایران بادشاه کیخورس هغه پرې راغی. نو دا چې کوم د هغو د عراق کې د قیدیان کړي و 6 لکه نیبوکیډ نظر دغه نه یې خلاص کړل، د هغو سره جنګ وکړو، هغه یې ختم کړلو. نو دوی بیا رها سللو، دوی بیرته د دوی په خپلو پښو راودرېدل او یو خوا نه ایران هم حمله پرې وکړه په عراق باندې. نو 453 قبل مسیح کې دوی په خپل پښو باندې بیا ودرېدل او په دې کې تحریک وچلېدو، یعنې په دې کې بیا یو نوی خلافت جوړ سو او سلطنت بیا د دوی جوړ سو. نو د حضرت سلیمان علیه السلام د مملکت نه هم غټ سلطنت درې واره جوړ سو. دا د دوی دوم عروج و. بیا د دوی دوم زوال چې دا بیا په دې کې خرابیانې راغلي. دوم زوال د یونان په لاسو باندې دوی وخوړ. یونانیان الله تعالی پرې مسلط کړل، هغو هم ډېر سخت سکندر اعظم چې کوم او دا نور چې کوم پادشاهان و هغه ټول هغو صورت هغه یهودیانو د یغو فوج په دې باندې راغی، دوی بیا ډېر سخت سره خراب کړل او په دې باندې حکمراني وکړه، یعنې دوی ټول غلامان کړلو. د روم خلک هم په دې باندې راغلل. نو تقریبا 70 کاله قبل مسیح په دوی سیده د یورشلم د دوی بیا ور تباه او برباد کو او 1,3,000 تقریبا یهودیان په یو ورځ کې قتل کړل. نو د محمد صلی الله علیه وسلم نه 571 کاله پورې، یعنی 571 مسیح علیه السلام نه بعد 571 مسیح کې سیده، یعنی کوم سینا دا کلندر روان ده، په دې کې محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث کو. نو 571 کاله پسې د دوی چې کوم ده دوی په زوال کې دي، دوی په زوال کې و. یعنی نو دا د دوی اول عروج، بیا یې زوال، اول عروج د طالوت او د دا سلسله چې روانه، بیا اول زوال د چا په لاسو، د سیریان او د نیبوکیډ نظر په لاسو، دا یې زوال. بیا دوم عروج یې بیرته د څه وایي د عزیر علیه السلام په زمانه کې بیرته د عروج سو، بیا د سلطنت قایم سو. بیرته بیا دوم زوال یې چیرې راغی، دا دوم عروج. دوم زوال یې کې سو، دوم زوال سکندر اعظم و د رومن چې کوم امپایر و هغه په دې باندې راغلل، دوی بیا هیکل سلیماني ارشیف تباه. نو دا رقم یهودیان یې معزول کړلو. نو بیا الله تعالی محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث کو او دوی ته وویل سول، د دې کتاب کې لیکلی وي چې بیا به د موسی زه به د تا په زمنو کې یو بل پیغمبر را مبعوث کړم، د هغه په خوله کې به خپل کلام زور واچوم. دا په چپټر آف ډیټارنمي 18 باب کې دا د دوی لیکلی دی، د تورات کتاب کې هغه دوی پټ کړی ده. اوس نو واضح ده د محمدین په نام باندې الفاظ کې راغلي دي. نو بیا هم دوی سرکشي وکړه، دوی تر اوسه پورې دوی بیا هغه څه وکړل، دوی ضد واخیستې بني اسماعیل کې څنګه ده، ان لیټرډ ون کې څرنګه، یعنی په دې بې سوادو کې څنګه پیغمبر خدای مبعوث خدا خو نشي کېدلی، باید بني اسرائیل کې پیغه په اولاد کې پیغه په نسل کې راغلی.
نو دا د دې شارټکټ لږ هسټري وسې ما تاسو ته هغه کړه. سیم د موږ هم دا رقم موږ ورو چې د ابوبکر صدیق په زمانه کې او د خلافت کوم دور روانو ده بیا څوک څوک د موږ زوال راغی اول په موږ باندې څوک کروسیډرز دا د اروپا چې کوم هغه دي دا په موږ باندې راغلو ډېر سخت سره خراب کړل. بیا د موږ ورو چې په ترکیانو په هغه کې راغی بیا د ترکیانو چې کوم جنګ وسو هغو بیا ډېر سخت مسلمانان قتل کړل. بیا ورو چې دا زوال بیا ورو چې څرنګه راغی هغه چې کوم خلک چې قتل کولې هغو ته خدای هدایت وکړو هغه مسلمانان سول نو بیرته عروج باندې سول. نو بیا زوال د یورپ په لاسو باندې په موږ باندې راغی. نو دا لیک کې هغه بیان مې تاسو ته وکړو په دې باندې چې دا ډېر مهم ده انسان ته باید معلومات وي چې د موږ حال او د موږ ماضي او د موږ مستقبل څه شی ده په کوم ځای کې ولاړ یو دغه په مطابق باندې باید انسان خپل کوشش وکړي د دین لپاره خدمت وکړي. ډېر مهم ده. نو دا د بني اسرائیل واقع مې درته بیان کړ سیم هغه حالات موږ هم وارد سوي دي څنګه چې هغو کتاب پرېښو هغسې موږ هم کتاب نن پرېښی ده. خدای شریعت موږ نه ده قایم کړی یو ملک هم په دنیا کې نشته چې موږ ورته وښیو چې راسې دغه ده د خدای شریعت موږ قایم کړی ده موږ نه ده قایم کړی. په دې باندې موږ ټکول کېږو او الله تعالی په دغه معزول چې قوم ته یعنې یهودیان چې الله تعالی بیخي ورک کړلو ختم یې کړلو په دغو خلکو په لاسو باندې په دغه هسټري کې هغه یې اوس بیرته راجع کړي دي او د هغو په د لاسو د لاندې موږ ټکول کېږو موږ یې غلامان یو. ټول سیسټم د دوی په لاس کې ټیکنالوجي د دوی په لاس کې موږ ډېر شاته پاتې یو. موږ په خپلو مابین کې موږ جنګونه دي موږ یو بل ته یایو دا غلطه واسۍ ده دغه پلانکي فرقه باندې ده دا پلانکي مذهب باندې ده دا داسې ده لاس یې جګ کړو لاس یې امین په زوره وویلې پانچې یې داسې دي په دغو کې د موږ جنګونه دي. اختلاف په خپل ځای خو اصل مهم مقصد چې د قرآن ده دغه نه موږ شاته پاتې یو. دین موږ نه ده ورته جوړ کړی موږ نه ده قایم کړی موږ په خپلو مابین کې سره جنګېږو. نو راځئ اوس دا آیتونه ووایو چې زه یې ترجمه درته وکړم نو تاسې به انشاءالله پرې ورسېږئ. ما ټوله د دوی هغه 2 وارې د دوی زوال او 2 وارې عروج. وقضینا الی بني اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. نو موږ دا ولیکل کړل په بني اسرائیل ته په خپل کې کتاب کې چې تاسې به 2 وارې په ځمکې کې فساد کوئ او 2 وارې به تاسې ډېر سخت په سرکشي باندې به راسئ. فاذا جاء وعد اولاهما نو اول وعده چې کله په دې باندې د موږ راغله بعثنا علیکم نو په دې باندې موږ مبعوث کړو عبادا خپل بندگان لنا اولی بأس شدید چې ډېر سخت جنګجو خلک وو. فجاسوا خلال الديار نو هغه ورننوتل د دوی کورو ته داسې سره ختم کړل. وکانه وعده مفعولا نو د موږ اوله وعده مکمله سو. د چا په هغه باندې اسیرین چې په دې باندې راغلل او نبوکډنزر. ثم رددنا لكم الكرة عليهم دغه نه بعد بیا په دې باندې موږ ورواړوله باري مو ورواړوله وامددناکم او دوی موږ مدد وکړو چې به اموالي و بنین مال مو دوی ته ورکو یعنی په دې کې بیا چې هغه راغی څوک ته وایي پیغمبر نام راچیر عزیر علیه السلام نو مال مو دوی ته ورکو او زمن مو ورکو. وجعلناکم اکثر نفیرا او دوی د دې تعداد مو ډېر زیات کړو یعنی اولاد مو هر چاته ورکو. ان احسنتم احسنتم لانفسکم دې الفاظو ته ښه غوږ ونیسئ ډېر مهم ځای ده. ان احسنتم چې ته که ښه ګړه وکړې ښه کار وکړې خپل انډیویژول زندګي کې یا د قوم په سطح باندې احسنتم لانفسکم دا ښه ګړه ته د خپل ځان دپاره کوي خپل ځانو دپاره یې تاسې کوئ. وان اسأتم فلها او که تاسې ګناه وکړئ د هغه وبال هم په تاسې باندې ده یعنی که نیک کار وکړې هم به اجر په دنیا کې هم ترلاسه کړې خو په آخرت کې حتما د هغه اجر شته او که ګناه وکړې په دنیا کې کیدای شي ته مزې کوې ګناهګاران چې دي نن سبا ډېر مزې کوي ظلم چې څوک کوي بس خدای وخت ورکړی ده خو په آخرت کې اصل په سله د هغه جزا به ته ترلاسه کوي سزا به یې د هغه ترلاسه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخره نو چې کله د موږ د دومې وعدې وخت دی تر هغه یعنې دوم زوال په دې باندې وعد الاخرة لیسوء وجوهکم نو داسې خلک په دې باندې موږ مبعوث کړل چې د دوی مخونه یې ورواړول د مخونو چهرې رنګونه یې ورهغه کړل. وليدخل المسجد كما دخلوا اول مره او جمعات ته بیا هغه دغسې ورننوتل یعنې یورشلم مسجد اقصی چې کوم جومات کما دخلوا اول مره لکه په اول وار څنګه ورننوتي. وليتبروا ما علوا تدبیرا نو هر شی ورته تباه و بربادو تیکه تیکه کړلو دا دوم زوالو دي. نو هغه یعنې الله تعالی دلته ښیي چې ای مسلمانانو د بني اسرائیل خو دا رقم حساب و
هغه کتاب پرېښو، موږ داسې هغه وټکول، موږ داسې ذلیل خوار کړلو، موږ ډېر ورته وویل چې خذوا ما اتیناکم بقوة، ونیسئ دا کتاب د تورات په قوت باندې، یعنی فرم دا کتاب ونیسئ او دا فالو کړئ، تطبیق کړئ په خپله زندګي کې. دی بار بار پرېښو، بجای د دې چې توبه وباسي استغفار وکړي، نه دی غمنډ غرور ترلاسه کړو، نو موږ دی داسې وټکول. عسى ربکم ان یرحمکم، وسم دی تاسې رب تیار ده چې په تاسې باندې رحم وکړي. همچنان بني اسرائیل ته ویل کېږي، همچنان مونږ سبا کې موږ تاسې ته ویل کېږي. ای مسلمانانو وسم الله تعالی تیار ده چې تاسې باندې رحم وکړي، یا ای بني اسرائیل وسم الله تعالی تیار ده چې تاسې باندې رحم وکړي. دا پیغمبر چې موږ کوم رالیږلی دی او د دې سره دا کوم کتاب دا ومنئ، تسلیم یې کوي، نو خدای به په تاسې باندې رحم وکړي. وان عدتم عدنا، او که تاسې باز نه راغلی، تاسې بیا هم په دغو کرتوتو باندې په دغو ظلم کې اخته وئ، نو موږ به هم هغه رقم د تاسې سره وکړو څنګه چې موږ په مخکې کول، یعنې 2 وارې مو څرنګه وټکولې دغسې مو وټکه. او وخت دی را روان ده د قیامت نه په مخکې د محمد صلی الله علیه وسلم احادیث کې کتاب الملاحم کې دا شیان موجود دي. او وخت را روان ده چې عیسی علیه السلام راکته کېده، وخت ډېر رانږدې ده، او د مهدي علیه السلام انشاءالله چې موږ ټول ایمان ده په دې شیانو باندې، یو جماعت به وي، بیا به د دوی سره انشاءالله موږ جنګي که خدای کول، او دوی ته به بیا شکست ورکول کېږي انشاءالله، او بیا به ختمیږي د ټول یهودیان که خدای کول، او ټوله دنیا کې به اسلام برپا کېږي. او وخت را روان ده. الله تعالی وایي عسى ربکم ان یرحمکم، چې تا رب اوس هم تیار دی چې تاسې باندې رحم وکړي. وان عدتم عدنا، که تاسې بیا هغسې کارونه کول، موږ هم تاسې سره هغسې وکړو. وجعلنا جهنم للکافرین حصیرا، باقي په دنیا کې خو به ذلیل خوار یې چې چا د موږ کتاب پرېښو، خو جهنم موږ کافرین ته بیا ډېر ښایسته تیار کړی ده، هغه خو بیا دا ابدالآباد، هغلته بیا مرګ هم نشته. نو موږ نن مسلمان امت محمدي چې موږ ځانو ته خپله وایو، موږ هم کتاب پرېښی دی، شریعت مطابق فیصلې نه کوو، ګندګیانې چې څومره دي هغه ټول په موږ کې دي. یعنې تاسې که نور کفار ملکو ته ولاړ شي، هغه ته هم لیک انسانیت پکې ووني، یعنې دروغ و دا شیان پکې صحیح د شراب و دا شیان هغه کفر کې اخته دي، هغه خو دي کافر. دا نور چې کوم ښه شیان دي چې کوم محمد صلی الله علیه وسلم موږ تاسې ته راوړی، قرآن موږ د هغه هغو فالو کړي دي، موږ نه دي فالو کړي. 2 نمبري په موږ کې ده، غداري په موږ کې ده، خیانت په موږ کې ده، وعده خلافي په موږ کې ده. نور اتې کافر چې چاته ویل کېږي، او ځانو ته بیا وایي چې موږ مسلمانان یو، د لارې پتنګان یو، موږ دا یو، موږ هغه یو. باقي چې ورته وګورې خرابیانې په ټولو کې زیاتې په موږ کې دي. الله تعالی دې موږ ټولو ته نیک هدایت وکړي، الله تعالی دې موږ ته د قرآن هدایت وکړي. ان هذا القرآن، سبحان الله، په دې آیت باندې به انشاءالله هغه کوو دا موضوع. ان هذا القرآن، بشک دا قرآن چې دا یهدی للتی هي اقوم، دا هدایت کوي د هغې لارې چې سیخه لاره ده. سبحان الله. ویبشر المؤمنین، او بشارت ورکوي مؤمنین ته، الذین یعملون الصالحات، هغه کسان چې نیک کارونه کوي، صالح کارونه کوي، ان لهم اجرا کبیرا، هغوی دپاره کبیر اجر ده، غاټ اجر ده. په دې دنیا کې که نو در آخرت کې خو سل په سله ده. نو دا قرآن ده، دا شهدره ده، دا د صراط المستقیم لاره ده، راځه په دې لاره باندې. وسم دا قرآن موجود ده. بني اسرائیل ته ویل کېږي چې راسئ وسم، یعنی ایمان راوړي په دې باندې، او موږ تاسې ته زوال کې خو یو، موږ پستی باندې موږ یو، په دنیا کې ذلیل و خوار یو موږ مسلمانان. وسم وخت ده، عسى ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، وسم دې طرف تیار ده تاسې باندې رحمت دپاره. که تاسې بیا هغه رقم خرابیانې په خپل مابین کې سره شروع کړې، نو زه به هم دې تاسې سره هغه وکړم څنګه چې اوس د اسرائیل په خوا باندې موږ ټکول کېږي. دنیا کې څه روان، فلسطین کې څه روان، واړه وړکي شهیدان کېږي. یو مسلمان ملک کې دومره همت قوت نشته چې هغه ودرېږي. نو ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين، دا قرآن دا چې هدایت کوي د سیخې لارې، اقوم سیخ، ويبشر المؤمنین، او بشارت ورکوي دا مؤمنین ته، الذین یعملون الصالحات، هغه مؤمنین ته چې نیک کارونه کوي، ایمان راوړي او نیک کارونه کوي. انسان د خطا ځینې کېږي، بیرته معافي غواړي د خدای نه. محمد صلی الله علیه وسلم حدیث دی، د ما امت هر شی کولی شي، خو 2 شیان نشي، 2 شیان امید زه نه ځینې لرم،
وګورئ د محمد سلام یو دروغ په ټولو کې زیات په موږ کې دي. محمد سلام امید ته وګوره چې زه د خپل امت نه صرف د دو شیانو امید نه لرم چې دا ګناه به دوی نه کوي انشاءالله. چې شی دغه یو دروغ، دوم نمبر خیانت، غداري. موږ کړې د غداري. الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، سيدي خودي پر اجر كبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. او مختایات بموای وبخي وان الذين لا يؤمنون بالاخره، او بشک هغه کسان چې ایمان نه لري په دغه باندې، لا يؤمنون نه په قرآن باندې ایمان او بالاخره او نه په آخرت باندې ایمان، اعتدنا لهم عذابا الیما، دی خو دې پر موږ تیار کړی د جهنم دردناک عذاب موږ ورته تیار کړی. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم.